سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ بستې دوستانو نن زه د فیسبوک یو ډیر زیات خوندور سیټینګ درخوایم. دا ډیر په زړه پورې او خوندور سیټینګ دی دوستانو په دې هیله چې ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. دوستانو چې د زموږ چینل معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې کوم د ګنټي یا د بیل نشان چې دی دا هم در سره ضرور ووهئ ترڅو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. نن دوستانو ویډیو د دې په اړه ده چې څنګه مونږ کولی شو چې مونږ سره په فیسبوک کې څوک پوسټونه او هغه څه چې د مونږ سره ټیک کړي، یعنې څنګه هغه بندولی شو او بیا هیڅکله مونږ سره څوک پوسټ ټیک نه کړي. نن ویډیو د دې په اړه، یعنې مونږ سره چې هیڅوک بیا ونه شي کړی چې مونږ سره کوم یو پوسټ ټیک کړه. که چېرته مونږ سره اوس زیات پوسټونه ټیک شي، هغه یو ریمیو کول چې دی وخت غواړي. مونږ باید څنګه کولی شو چې دغه ټیک چې دی دایم وخت لپاره بند کړي. هیڅوک نشي کولی چې مونږ سره یو پوسټ ټیک کړي. نو دوستانو هغې نه مخکې به تاسو راشئ لایټ فیسبوک ته. لایټ فیسبوک باندې با کلیک وکړئ او دا چې تاسو ته خلاص شو نو را به شئ په دې کونج کې په دریو نشانو چې کوم دي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ لاندې به راشئ سیټینګ آپشن ته. دا سیټینګ پرنسي او سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. یوازې سیټینګ دغه آپشن باندې به کلیک تاسو وکړئ. په سیټینګ باندې مو چې کله کلیک وکړو لاندې به راشئ، همداسې لاندې به راشئ. لاندې چې راغلی کله دلته به تاسو کلیک وکړئ دا ټیګینګ باندې. په دې باندې مو چې کلیک وکړو دوستانو دغه آنلی دي، ټول ما آنلی کړي دي خو تاسو به بیا هم آنلی کړئ. ګورئ دوستانو دا به آنلی کړئ. دا یو آنلی شو، دا اوس را درومې دی دویم ته په دیم دا ما کلف کړی دی. دا دوستانو تاسو ګورئ دا به تاسو کلف کړئ. بیا به دلته راشئ دا به آف کړئ، یعنې دا آن دی. نو بیا به راشئ دوام کلف دی، دلته به وګورئ دا هم کلف دی، دلته به راشئ دا هم آف دی او دا هم آف دی. نو اوس دوستانو هیڅوک نشي کولی چې له موږ سره کوم یو پوسټ یا موږ سره څه ټیک کړه. دا ټول به کلف کړئ، دا به نو کړئ او دا به هم کلف کړئ او دا لاندې دا به آف کړئ. نو دوستانو دغه ډېره زیاته خوندوره طریقه ځکه چې زیات دوستانو دا پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شي موږ سره څوک هیڅکله ونشي کړی چې موږ سره یو پوسټ او ټیک کړي. نو دغه دوستانو په دې واسطه تاسو که دغه طریقه خپل موبایل کې فیسبوک کې وکارول نو بیا هیڅوک نشي کولی تاسو سره کوم یو پوسټ ټیک کړي. په دې هیله ویډیو مو خوښه شوې وي.